کوښښ او هڅه یې د افغاني تولیداتو پیاوړتیا لپاره ده، خو ښکاري چې بازار یې کمزوری وي. د څپلیو او بوټانو دا کارخونه د کابل ښار په یوه څنډه کې ده. پخوا به د دې کارخونې کارکوونکي سر ګرولو ته وزګار نه ول، خو اوس وزګار او پر خپلو میزونو کرښې راکاږي. دوی وایي بهرني تولیداتو بازار ور خراب کړی. من 2 سال 3 سال میشه که نیو کار روزگار ما بیخی خراب شد، تولید وطن بیخی زیر صفر رفته. سابق تقریبا یک 5-6 سال پیش همین کار وطن بسیار رشد کرده بود، بسیار ما با کیفیت هم جور میکنیم. حالا تقریبا این فهمیدی 1 سال 1.5 سال شده که فهمیدی کارگران فهمیدی روزگارش خراب است. از کارخانه‌دار که خراب بود از کارگر هم خراب میباشه. د فابریکې مسولین وایي یو وخت د دې کارخونې تولیدات به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړل کېده، خو اوس یې یوازې د لاس او خولې چلولو خبره کوي. لامل څه دی چې په هیواد کې د دا ډول فابریکو کارونه پست دي؟ بیکاری آمده، امنیت نیست در افغانستان، کاروبار نمه، تجار نمه، پس خود از یک شار میکشن، مردم بیکار مانده، یعنی ما بیکار هستیم. د څپلیو او بوټانو د فابریکې مسول راته وویل که کار یې وي او له دې ماشینونو څخه ګټه واخلي نو د ورځې 150 جوړې څپلۍ او بوټان تولیدولی شي، خو د برېښنا نشتون دې فابریکې ته یو بل سرخوږی دی. نیمی خب کلش نتیجه نیست که برق نیست، ماشین ما برقی فهمیدی غیر فعال است، برقی غیر فعالوش برقی غیر فعال، 2 دانه ماشین دیگه و دکان دیگه است. کل اگر برق باشه در حدود 150 جوره 160 جوره تولید ما میشه. دا ځوان دلته کاریګر دی، وای د کار د نشتون له امله یوازې وخت تیروي. اگر کاروبار باشه در روز 4 درجن 5 درجن مبرایه، حال فعلا کاروبار نیست، در روز 1 درجن 2 درجن کمقه که روز تیر شوه. که افغانستان آرام او د جګړې ډګر سوړ شي ښایي د فابریکې دا ماشینونه بیرته په چلیدو راشي او دا کارکوونکي به له بېروزګارۍ سره خدای پاماني وکړي.